د الله رسول فرمایي دې ته وایي صلات توبه. لکه لما او تا ګناه وسوله، خدا نه خواسته بدکاري راسه وسوله، شراب راسه وچښل سو، بله ګناه ګناوې خو ډېرې دي. د الله رسول فرمایي اوس یو سړی راولاړ سو چې لما ګناه وسوه، رالی اودس یې وکړي، ښه زبردست اودس چې اودس یې وکړي، د اوداسه څخه مابعد رالی بیا یې 2 رکعات لمونځ وکړي، عام لمونځ راواخله. 2 رکعات زما ته د سهار سنت کې څه رقم دا نفل هم دغه رقم دی چې دغه لمونځ یې وکړي، د هغه څخه مابعد یې الله سپورته کوي. ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. چې دا لمونځ یې وکړي د لمانځه بعد ولې یا الله معافي غواړم، یا الله عفو راته وکړي، غلطي راسه وسوه، خطا راسه وسوه، یا الله په قصد راسه وسوه، ته ډېر مهربانه ذات یې، تا ویلي دي کوم څوک چې زما دربار له رالی معافي وغواړي زه معافي ورته کوم. یا الله زه ستا دربار له راغلی یم، هغه د الله کور مسجد دی، هغه که د جهاد میدان دی، هغه که د دعوت او تبلیغ والا منډه ترنډه ده، هغه که خانقاه ده، هغه که حرم د محمد رسول الله دی، هغه که حرم د بیت الله دی، هر ځای که هغه ستا کور دی، که ستا بیټک دی، که ستا دفتر دی، که ستا آفس دی، که ستا پراپرټي ده، که ستا دکان دی، هر ځای چې وي اودس یې وکړئ. د اوداسه څخه مابعد رالی 2 رکعات لمونځ یې وکړئ، د لمانځه څخه مابعد یې الله سپورته کوي، الله ما ته معافي وکړه، ما ته عفو وکړه، لما غلطي وسوه، زه پښیمانه یم، زه شرمنده یم، زه رسوا یم، یا الله زه بالکل پر دې معافي غواړم، زه بالکل پر دې معافي غواړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي په بل حدیث کې راځي زما دې په خدای سره قسم یې چې پر کوم مځکه تا دا ګناه کړې ده، الله رب العزت له هغې مځکې دا ګناه یېره کړي. ګوره ما ته چې پر دا مځکه لمونځ کوو، د قیامت پر ورځ دا مځکه پر ما ته ګواهي راکوي چې زما پر وژو لمونځ کوئ. نو چې کله ګناه وکړو دا مځکه پر موږ ګواهي راکوي چې زما پر وژو یې ګناه وکړله، الله رب العزت یې اول د مځکې سمیټاو کړي. بیا دې ملایکې په دې عملنامه کې دا ګناه لیکلې ده چې ما ته پرون وړمز ګناه وکړله، لیکلې ده و، الله رب العزت د کتابه سمیټاو کړي، میټاوې کړله پاته ملایکه سو، ملایکې خو نو په یاد ده، نو الله یې د ملایکې سه یېره کړي چې یېره کړله خبره د چا و چا راله، خالص د الله او د بنده راله، د الله خو نه یېرېږي، د الله خو نه یېرېږي ګناه. نو الله رب العزت ورته وفرمایي چې او تا ګناه در څخه وسوه، معافي دې وغوښتله، نو زه تا ته معافي کوم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. دا کله چې سړی ګناه وکړي د ګناه څخه مابعد توبه وباسي، دا دی لکه ګرځي چې ګناه کړی نه وي. کل بني آدم خطاؤون. د الله رسول فرمایي هر بني آدم چې دی هغه خطا جنې کېږي، او بهترین بني آدم خطاکار هغه دی چې دی بیا توبه چې د هغه وباسي. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي څه وکړه؟ معافي وغواړه. ستا او د الله معامله پاتې سو، الله فرمایي ما معاف کړی، زه په مخه درشم. اوس که چاته شک ورولي دی چې یار خدای خبر چې الله معاف کړی یم که نه یې معاف کړی، دا نو دی لکه د پیغمبر اسلام په خبره کې سړی شک کوي چې ګوره دا خبره د غیده که نه ده، په دې خبر سره کافر کېږي. دا دی مثال لکه د الله په خبره کې سړی شک وکړي، الله فرمایي چې زه بخښلو والا ذات یم، ته معافي وغواړه په حق، په سچ، په اخلاص. و چې یو سړی ووایي چې خدای خبر د خدای دا خبره صحیح ده که غلطه ده، سړی کافر کېږي. داسې چې دا کله له ما او تا خطا وسوله، شرط دا دی چې د بنده حق به مې نه وي خوړلی، شرط دا دی چې ما او تا به فرض لمونځ نه وي قضا کړی، که دې فرض لمونځ قضا کړی دی ورڅه قضایي را وګرځوه، د الله څخه معافي وغواړه چې د پرون لمونځ ما نن وکړي، الله به معافي درته وکړي. که زکات دی که حج، دا به ټوله کوې، پاته نورې ګناوې سوې. ګورې ما د سترګو مطلب نظري در وشوله، غلط نظري در وشوه، ما بدکاري در وشوه، ما شراب، ما پلانۍ پسې ځه، زه ویلی نه سم چې کوم تورې دې ته ووایم. نو لہذا الله رب العزت د داسې چا په باره کې فرمایي وی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. دا هغه خلک دي چې کله دوی غلطي وسوله بیا راسي د الله دربار لره معافي وغواړي، الله یاد کړي، د الله په دربار کې وژاړي چې الله ماته معافي چې د هغه وکړه. آخري حدیث دی. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت بلال راوغوښتی، فرمایي وی اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما فدعا بلالا. سهار حضرت بلال راوغوښتی، چې راوغوښتی فقال یا بلال بما سبقتني الى الجنه، ته څنګه زما د مخه جنت ته راولاړې؟ تیره ورځ ما ته لیدلې ته زما د مخه جنت ته راولاړې، خوب یې لیدلی پیغمبر علیه السلام مبارک. نو خیر خو به یې فسمعت خشخشتک امامي، دا ستا د پښو غږ زما در مخه په جنت کې ما واورېده، یعنې ته جنت ته زما د مخه ولاړې. دا څه خیر خو به په تا کې کم دی یو عمل ستا، ته کړي چیش دي، ته کوې چی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته
از بلال وای فقال یا رسول الله ما اذنبت قط الا صليت ركعتين زه چې کله لما خطا وسی ګناه وسی فورا زه 2 رکعات المنځ کوم هغه 2 رکعات صلات توبه د صلات توبه. اوس په سړی وای او مولوی صاحب تاسو پر صحابه درواغ وتل چې صحابي وای زه ګناه وکم صحابه کله ګناه کوله د صحابه دا ګناه دی دومره لوی بلله ما ته چې زر ورځ المنځ نه وکړو دومره لوی ګناه نه بولو لکه د دې څخه خالي تکبیره تحریمه چتله تکبیره تحریمه جنتله د دې څخه یو رکعت للی و دې ته ګناه ویله صحیح سلو. نو حضرت بلال فرمایا وای یا رسول الله زه د یو عادت لرم چې کله لما خطا وسی لما ګناه وسی زه فورا او داس مې وکی زه راځم 2 رکعات المنځ کوم هغه 2 رکعات المنځ نو صلات توبه بلل کیږي الله ما ته معافي وکا ما ته عفو وکا. وما اصابني حدث قط الا توزعت عندها وای بیا چې کله یو خبره د امر کستا وای چې د ابن خزیمه حدیث دی وای چې کله ما او داس ما چې زه فورا او داس کوم فورا زه بغیر او داس نه ګرځم. پرون یو ملګری راغلی ټیپ کې وو پولیس کې وو ما ورته مال بغیر او داس مګردول وو مولوی صاحب بغیر او داس قطعا نه ګرځه کوم هر سکند د مرګ سره مخامخ یو او د الله رسول فرمایي چې کوم څوک پر او داس مړ سو هغه شهید دی نو موږ د مرګ سره مخامخ یو بغیر د او داس موږ نه ګرځو مال الحمدلله ماشاءالله صحیح سلو. وما اصابني حدث قط الا توزعت عندها چې کله ما او داس ما څه فورا زم او داس کوم او بیا څه چوکې وصليت ركعتين بیا د او داس څخه ما بعد زه 2 رکعات المنځ کوم تحيه الوضوء بل الكيج تحيه المسجد رواقلا لکه سړی مسجد لرالی 2 رکعات نه بلکې مکرو ټیم نه دی جمعه ټیم نه دی جمعه ته دی ولاړ خطبه نه ویل کیږي 2 رکعات المنځ وکي دا رقم دا داس څخه ما بعد 2 رکعات المنځ کول دی وای حضرت بلال وای دا ادري خبرې په ما کېستا چې کله لما خطا وسی ګناه وسی زه 2 رکعات المنځ کوم او چې کله ما او داس مات سي زه او داس فورا کوم او دا څخه ما بعد کوم کروټ یم نو زه څه کوم زه 2 رکعات المنځ کوم. نو د الله رسول او دا خبره ده په جنت کې زما د مخ روان وي په جنت کې ستا د پښو ژغ شاري ما واورېدی ته مخته او زه شاته در پسې نو څومره لوی خبره ده عزیزانو موږ په ژوندي یو موږ په قبر کې نه یو دا خبرې موږ په قبر کې نه اورو دا موږ په ژوند کې اورو نو راسي چې موږ دغه عمل چې دی هغه که په مرګ د مرګ بعد واورو موږ به وایو یاره کش کې زه ژوندی وای دا خبرې مې اورېدلې وای نو راولاړ به سو هغه اول تورې مې درته وایي چې لا اله الا الله به ډېر وایو دویم تورې مې درته وایي چې استغفر الله به ډېر وایو دریم تورې مې درته وایي د جنت طلب به ډېر کو د الله په دربار کې څلورم تورې مې درته وایي د جهنم څخه پناه غواړو د الله په دربار کې پنځم تورې مې درته وایي چې صلات تسبیح به کوو شپږم تورې مې درته وایي چې صلات توبه به کوو اووم تورې مې درته وایي چې د اوداس څخه ما بعد او داس ماتسو فورا او داس او چې کله مطلب ګناه را سوسو فورا 2 رکعات المنځ او چې کله موږ او داس وکړو او داس څخه ما بعد 2 رکعات المنځ خیر عجزان الله دې ویل اورید القبول منظور ورسي الله رب العزت دغه ویناز موږ د پاره د نجات سبب وګرځي چې هر څوک اوري هر څوک اوري الله دې د نجات سبب وګرځي د نن سبق چې عاجزانو د بخاص کر خپل بابا وادي ته روبخ د بابا وادي پر موږ ډېر لوی حق دی واغه ته به روبخ ک ژوند دي الله دې ژوند لري په ژوند کې د الله برکت واچي ک بیماران دي الله دې شفای کامله ور نصیب کړي او کمړه دي الله رب العزت دې جنت الفردوس او عدن دواړه ور نصیب کړي او چې زمشتي په کورو کې څوک بیماران دي الله دې ټول ته شفا د احادیث په خاطر نصیب کړي څوک قرضداران دي الله دې د قرضو خلاص کړي څوک بیروزګار دي الله دې حلال روزګارونو نصیب کړي څوک به نکاح دي کلور د کزوی دي الله دې حلال نکاح ور نصیب کړي څوک به اولاد دي الله دې شایسته صالح اولاد نصیب کړي څوک نارینه اولاد نه لري الله دې نارینه اولاد ورکړي څوک بچي غواړي هغه ته دې الله بچي ورکړي په هسپتالو کې څومره بیماران پراته دي هغه ته دې الله شفای کامله ور نصیب کړي عافیت صدقه په هغه تور تیارو کې د انګريزانو د الله رب العزت د ابابیل د فرشتو د جبرئیل امین علیه السلام په واسطه په ذریعہ باندې رایلا کې یا الله او یا الله چې کوم څوک نه حق په جیلو کې بنديان دي هغه د جیلو را خلاص ک کوم څوک ورک دي له کورو هغه خپل کورو لرا ولا څوک مسافر دي هغه یا الله په خیر په عزت خپل کورو لرا ولا او څوک ګناهګار دي یا الله دا ګناه څخه مش خلاص ک چې کوم ګناه په مش کې ستد او ګناه څخه مخلاص ک او دغه نور ډیر خبرې ستا
چې د چا په زړه کې د هر مسلمان هر مشکل هر پریشانی هر امید هر خواهش جایزه الله رب العزت هغه ټول معاملې چې هغه اسانه کې الله دې زموږ د وطن حفاظت وفرمایي الله دې زموږ وطن نه نړوي الله دې زموږ وطن نه نړوي الله دې زموږ وطن نه گزاري الله دې زموږ وطن داسې را شایسته کې لکه د دنیا پر مځکه پر دې روی زمين څومره آباد ملکونه دي الله دې زموږ ملک د غسر آباد کې الله دې افغانستان آباد لري شاد لري الله دې کافران تباہ او برباد لري چې زموږ د وطنو دشمنان دي زموږ د کلمې او د اسلام دشمنان دي خاص کر يهود الله دې تباہ او برباد کې مشخه تباہ او برباد کو خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشت د عمل کول توفیق راکړي او پر دې تور دې الله مستمر راکړي چې موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت پر دا تور مړي چې مړي دا ویلا اله الا الله محمد رسول